پاکستان د څه په هڅه کې دی؟ سلامونه ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسیږئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پاکستان او د افغانستان اوسني واکمنان یعنی طالبان په دوحه، قطر او بیا بالاخره استانبول، ترکیه کې د اوربند د مذاکراتو په خاطر یو له بل سره مخ شول. دوی کېناستل یو له بل سره، خو د دوی مذاکراتو نتیجه ورنکړه او بالاخره پاکستان هغه غوښتنې چې درلودلې هغه یې ترلاسه نه کړې، چې له هغوی څخه دوه مهمې غوښتنې دا وې چې یو دا و چې د ټي ټي پي ځواکونه باید ټول افغانستان ته واړول سي، چې دا په هیڅ وجه اوسنیو واکمنانو ته په افغانستان کې د منلو وړ نه وه او هغوی دا ورسره ونه منله. دوهمه لویه غوښتنه چې پاکستان د افغانستان له اوسنیو واکمنانو یعنی طالبانو څخه درلودله هغه دا وه چې طالبان باید دا ډول یوه شرعي فتوا ورکړي چې په پاکستان کې هر ډول جګړه یا جهاد ناروا او هلته جواز نه لري. خو طالبان ورته دا جواب ورکړ چې دا امر یا دا فتوا دوی نسی ورکولی او دوی به هر څه ته د قرآن او شرع له نګاه نه ګوري، له هغه وروسته به بیا فتوا صادریږي. پاکستان په دې باندې یو څه زړه ماتی څه او وی نسوی کولی هغه څه ترلاسه کړي چې دوی توقع درلودله طالبان به هغه څه ورته ډېر په اسانۍ سره ورکړي. اوس طالبانو اوس پاکستان په د پاکستان حکومت DGISPR دفتر په پاکستان کې یوه بله ډرامه شروع کړې ده. دوی هغلته هغه دیني عالمان چې هغوی ټول د ISI څخه معاشونه اخلي او ISI روزلي دي، هغه دیني عالمان یې راټول کړي دي او د هغوی په واسطه غواړي چې په پاکستان کې ذهنیت جوړونه وکړي تر څو خلک د دوی د حکومت پر وړاندې راپورته نسی او نور څوک دا ونه وایي چې هلته د انګریز آئین قایم ده او حکومت غیر اسلامي ده. دوی له همدې ټکي څخه ډاریږي. اوس کوښښ کوي دوی هغه څه چې نوي پیل کړي دي هغه ډېر خطرناک دي. هغه څه دي؟ هغه دا دی چې د پاکستان DGISPR اداره اوس غواړي د افغانستان طالبان تکفیر کړي او د دوی د علماو له خولې غواړي چې پاکستاني خلکو ته یا پاکستاني مسلمانانو ته دا ووایي چې گویا اسلام هغه څه نه دی چې په افغانستان کې حاکم دی. دوی وایي چې د افغانستان طالبانو هغه کوم اسلام یا کوم شریعت چې حاکم کړی ده هغه د دوی خود ساخته یا له ځانه جوړ کړی شریعت دی. دوی په دې سره کوشش کوي چې طالبان بې اعتباره کړي او بالاخره د دوی هغه ملایان چې تر پرونه پورې چیغې والي او د ټي ټي پي ځواکونو ته یا د بلوچانو ځواکونو ته دوی فتنة الخوارج وایي، د هغوی چیغو کار ورنه کړ او طالبان ورته فتوا ورنه کړه چې دوی توقع درلودله چې دا فتوا ترلاسه کړي. نو د ډېرې مایوسۍ څخه اوس دا کار شروع کړی ده چې پر طالبانو هم د کفر ټاپه ولګوي او یا د پاکستان مسلمان ملت ته دا ووایي چې طالبان هغه شریعت چلوي یا هغه شریعت یې رامنځته کړی چې هغه دوی په خپله جوړ کړی. په دې کې طالبان هم یو څو اشتباهات لري. هغه دا چې د پاکستان په خوله دوی د نجونو مکتبونه بند کړل، د نجونو ښوونځي یې بند کړل او دا پاکستان ته یوه پلمه سوه چې د دوی په خلاف باندې خپل فعالیت جاري وساتي او یوه بله نیابتي جګړه د دوی پر خلاف پیل کړي. اوس دلته مهمه دا ده چې د افغانستان خلک او د پاکستان مسلمان ملت باید په دې باندې پوه شي چې د پاکستان DGISPR اداره یو ځل بیا غواړي چې تاسې څخه احمقان جوړ کړي او تاسې په ناپوهۍ کې وساتي. تاسې ټول په دې پوهیږئ چې په پاکستان کې د انګریز آئین قایم ده او هغلته اسلامي حکومت نشته. ولې دا چې د پاکستان DGISPR اداره خپلو هغو دیني عالمانو ته دا خبره کوي چې موږ هغه اسلام غواړو چې هغه په سعودي عربستان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا څخه راغلی ده او هلته حاکم ده. موږ به هغه اسلام پاکستان ته هم راولو خو د هغه لپاره به ټول په ګډه سره کار کوو. یعنی پاکستانی عالمانو ته دا وایي چې تاسې ولسونو ته دا پیغام ورسوئ. په دې سره دوی غواړي چې هم خپل ولس وغولوي او هم په هغو علماو تش په نوم علماو فشار وارد کړي او د هغوی له لارې دغه پوهاوی وکړي د ولس په منځ کې چې هغوی ته دوی معاشونه حواله کړي دي. خو زه فکر کوم که چیرې ټول مسلمان امت یو لاس سي د دوی دغه ډرامه به ناکامه سي. په ځانګړي ډول د افغانستان اوسني حاکمان، د افغانستان مسلمان ملت او د پاکستان مسلمان ملت باید ډېر بیداره اوسي تر څو د DGISPR د نوې ډرامې ښکار نه سي. نړۍ مننه.